سلامونه ګرانو کتونکو، امید دی چې ښه به یې، خو حالات بالکل ښه نه دي. او په جنګ کې بیا د امن یا د خوشحالۍ سندرې چې دي هغه نه ویلی کېږي. او هم دغه وجه ده چې په هر یو سیشن کې چې موږ کله دا تاسو ته معلومات درکوو، نو په هغې کې ښه خبرونه چې هغه کم وي او بد خبرونه چې دي هغه زیات وي، ځکه چې پاکستان بالخصوص خیبر پښتونخوا چې دی هغه د حالت جنګ سره مخ ده او ښکار ده. تاسو به نوٹ کړي وي چې په تیرو 2-3 ورځو کې 3-4 غټ واقعیات شوي دي، خو حسب معمول، حسب توقع، حسب روایت، حسب سابقه نه زمونږ مین سټریم پولیټیکل پارټیانې چې کوم دي یا لیډرشپ چې دی په هغې باندې خبره کړې ده، نه زمونږ میډیا هغه په بینر هیډلاینز کې شامل کړي دي، نه زمونږ هغه ریاکشن پرې راغلی کوم چې پکار و. مثلا د خیبر پښتونخوا په نوخار کې، په ډی خان کې، په بعضې نورو علاقو کې اپریشنز شوي دي. د هغې په نتیجه کې تقریبا 10 کسان چې کوم دي هغه وژلی شوي دي. په هغې کې 6 کسان چې کوم دي هغه ویلی کېږي دا چې دا د داعش ټیرریسټ وو. مطلب دا دی چې داعش خیبر پښتونخوا ته راغلی. موږ د مخکې نه دې نشاندهي ورکوو چې داسې یو څه بندي شوی ده، خو څوک د هغې نوټس نه لي، نه یې څوک جواب ورکوي. بله واقعه چې ده هغه په چمن بارډر باندې وشوه، چې 13 ورځه د کوم چې د اتوار ورځ په هغه ورځ باندې د افغان سکیورټي فورسز د طرفه چې د ګولهباري وشوه. په هغې کې هیوي ویپنز چې کوم دي، درانه وسله چې د هغې پکې استعمال شوه، او د هغې په نتیجه کې د اس پی آر د بیان مطابق 6 کسان چې کوم دي هغه عام خلک سیویلین هغه شهیدان شوي دي، او تقریبا 20 چې دي هغه زخمیان دي. خو آزاد ذرایع چې دی هغه وایي چې کسان چې کوم وژلی شوي دي هغه 8 دي، او د 5 کسانو چې دی هغه حالت هغه تشویشناک دی. دا په تورخم بارډر باندې چې کوم ټینشن و، هم دغه رنګې ټینشن چې دی موږ په مختلفو اوقاتو کې په غلام خان بارډر باندې ګورو، په شمالي وزیرستان کې موږ په انګور اډه باندې ګورو، بارډر باندې کراسینګ پوینټ چې ورته وایي، په جنوبي وزیرستان کې موږ په خرلاچۍ کراسینګ پوینټ باندې ګورو، په زموږ په دې خو ضلع چې د کورم کې، او هلته کې چې د حملې هم کېږي هغه علاقې چې هغه د افغانستان سره زمونږ راتګ لارې دي، یا هغه لارې چې په هغې باندې زموږ تجارت کېږي، هغه د مسلسل حملو په ضد کې دي. خو څوک یې داسې نوټس نه لي، اگر چې فوج چې دی فورسز چې دي هغه د خپل ډیوټۍ مطابق د هغې ریپلای چې د هغه ورکوي ورته. دغه غټه مسله چې ده هغه دا ده چې دا 5 چې کوم غټه کراسینګ پوینټس دي د افغانستان سره، د دې هغه طرف ته هم پښتانه دي، د دې طرف ته هم پښتانه دي. د مثال په طور د منګه کو د دې واقعې پس منظر ته وګورو، یا هغه محل وقوع ته یا حالاتو ته وګورو، نو د دې څومره اهمیت دی د دې چمن بارډر چې ګوادر، کراچي فورټ، بیا چې د کویټه، د کویټې نه بعد بیا سپین بولدکه، د سپین بولدک نه چې دی بیا قندهار، او بیا افغانستان. مطلب دا چې د انټرنیشنل ټریډ لپاره دغه لار چې ده هغه د پېښور نه هم زیات اهمیت لري. خو د تیرو 1 کال نه 1.5 کال نه په مختلف اوقاتو کې دغه بارډر نه دا چې مسلسل بند پاتې شوی دی، بلکې هلته کې داسې واقعیات کېږي د تشدد، د بارډر د وایلیشن، بیا د واقعیاتو د حملو، چې هغه پوره پروسس چې کوم دی هغه نه صرف دا چې متاثره کی د ټریډ والا یا د تلو راتلو والا عام خلکو ته تکلیف وي، تجار چې کوم دي هغه ته مشکلات وي، پکې په لکونو خلک چې کوم دي د هغو روزګار چې دی هغې ته مشکل راپېښېږي، بلکې د کروڑونو روپو میټیریل چې کوم دی موږ چې ورته خاص کره خوراکي مواد وایو هغه تباه کېږي هم، خرابېږي هم، او د ټرانسپورټیشن نه په کروڑونو روپو باندې نقصان چې دی یا اخراجات چې دي هغه هم راځي. بیا په داسې حالاتو کې چې د افغانستان او د پاکستان تعلقات د تېرې میاشتې نه هغه ډېر پیچیده دي او مختلف واقعیات شوي دي، د هغې په پس منظر کې نه ځو، او بیا د افغان فورسز د طرفه په عامو خلکو باندې حمله کوله، د درانه وسله استعمالوله، او بیا زمونږ صرف بعض مذمتي بیانات چې کوم دي یا صرف یو رسمنه خبرداری چې کوم دی هغه زمونږ د طرفه چې دی ریسپانډ کېږي ورته، دا کافي نه دي. بل طرف ته تاسو وکتله چې هم په دغه ورځ باندې چې کله په چمن بارډر باندې حمله کېږي او شهادتونه پکې کېږي، و ډی خان په یو نواحي علاقه کې، هلته کې خلک د امن دپاره یا د مارچ دپاره یا د یو پروټیسټ لپاره چې دي هغه راوتي، او هلته کې یو ګاډی ورننوځي، او هغه خلک وایي چې موږ د یو حساس ادارې خلک یو، چې د هغې د پوځ سره تعلق دی، او
د هغو تلخ کلامي کېږي د مظاهرینو او د هغې په منځ کې بیا وهل ټکول پکې کېږي او بیا چې د هغو ګاډه چې دی هغه سوځولی کېږي پکې. داسې واقعیات کو دغه کسان وژلی شوی او یا د هغو له طرفه داسې څه حرکت شوی وی اکشن شوی وی چې جاني نقصان پکې شوی وی د دې به څومره خطرناک صورتحال و یا کم نتایج به کوم اثرات به د دې موږ نه ادراک کولی شو او نه موږ د ادراک کولو کوشش کوو، خو سنګین نتایج پر دې مخې ته راتلل. هم په دغه ټایم کې منظور پښتین او ANP او نور پارټیانو چې کوم دي هغې په د بلوچستان په مختلفو سیمو کې چې دی هلته کې احتجاجي مظاهرې وکړې. دا هم یو پولیټیکل انریسټ سچویشن دی چې خلک په ریاست باندې اعتماد نه کوي یا صوبایي حکومتونه چې دي د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او یا وفاقي حکومت هغه له تعلقه دي هغه تر اوسه پورې د ګړۍ په مسله کې د اسمبلو د ماتېدو په مسله کې د جمهوریت په مسله کې نښتي دي، خو د پاکستان سلامتي چې کوم د خاص کر د پښتون بیلټ د هغې دغه صورتحال دی. په 3-4 ورځو کې پرله پسې داسې واقعات هغه د ډېر خطرناک حالاتو نشاندهي کوي، بیا خاص کر په داسې حالاتو کې چې د افغانستان په باره کې امریکې دا ویلي دي چې کو هلته کې حالات کنټرول نشو نو د هغې نه بعد یا دا خبره سره هم شامله کړې ده چې د TTP باره کې چې د پاکستان کم کمسن دي یا چې کم واقعیات کېږي یا کمې حملې کېږي که په هغې باندې افغان حکومت قابو را نه وستو نو موږ به اکشن کوو، مطلب حمله به کوو. موږ ته هېڅ داسې یو روډ میپ چې دی یا افغان پالیسي چې د هغه په نظر باندې نه ښکاري چې د هغې په نتیجه کې موږ د هغې انالیسز وکړو چې زموږ ادارو ته زموږ حکومتونو ته زموږ وزارت خارجه ته د دې ادراک شته. بل طرف ته مختلف قوم پرست لیډران چې کوم دي هغې ته دمکیانې میلاویږي، د هغو احتجاج هم جاري دی. او بیا په داسې صورتحال کې چې عمران خان صاحب یو ځل بیا ویلي چې د پنجاب اسمبلی یا د پنجاب حکومت یا د خیبر پختونخوا اسمبلی یا د خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه به زه په دې میاشت کې ډیزالو کومه، بیا چې کوم د هغې نه کوم سیاسي بحران جوړېږي هغه به زموږ په سکیورټي حالاتو باندې څومره اثر انداز کېږي. په کار دا ده چې زموږ سیاسي قیادت ته، حکومتي قیادت ته، عسکري قیادت ته او زموږ میډیا ته خاص کره د دې ادراک وشي او د دې د مخنیوي دپاره یو لایحه عمل چې دی په هغې باندې زور هم واچولی شي او یو روډ میپ چې دی هغه مخې ته راشي. ګنې نو ښکاري داسې چې دغه صورتحال دغسې روان وي دا بیا یقیني وي او دا به د اعتمادي وي نو پښتون بیلټ چې دی په هغې کې به نه صرف دا چې بېچیني به زیاتېږي پکې بلکې د دې خبرې خطره ده چې دلته کې خدای دې نه کړي داسې واقعه وشوه د APS غوندې یا څه بل غوندې نو د هغې نه بعد به بیا دلته کې خلک دې ځله په مظاهرو باندې په احتجاج باندې په بیاناتو باندې اکتفا نه کوي بلکې داسې واقعیات په خدا نه خواسته مخې ته راځي کوم چې په چمن باډر باندې راغله یا په ډي خان کې راغله. نو پکار ده چې مجموعي طور له د دې صورتحال نوټس واخیستی شو د دې دپاره یو واضح روډ میپ چې کوم دی یو پالیسي چې ده هغه مخې ته راشي. ډېره مننه.